د دولت ساز او ثبات او همپالنې ډلو ترمنځ جنجال په غټېدو دی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه د ثبات او همپالنې ټیم په اړه لیکلي. د کړکېچ په ټیم ثبات او همپالنه کې د دغه ټیم یو غړی پوښتنه کوي چې ښایي هزاره قومونه به دا ځل په لاریونونو کې ډېر کم وي چې ګډون دې وکړي. د کړکېچ یو بل غړی په ځواب کې وایي که ګډون وکړي او که ویې نه کړي د هغوی حق د هغوی د پوزې په اندازه دی. کله چې خدای پوزې ویشلې هزاره ته کوچنۍ پوزه پاتې شوه. خدای هزاره ته وویل زړه دې دغه غواړي که نه بې پوزې پاتې کېږي. بیا ټول خاندي. صالح وایي دا د همپالنې ټیم دی چې همپالنه تمثیلوي. دغه راز صالح لیکلي که څارنوالۍ او یا ستره محکمه دغه نژاد پاله او متعصبه مکالمه د عدلې په هدف غواړي زه یې په اختیار کې ورکولی شم. په دې ټیم کې بغیر له همپالنې او ثباته بل هر څه شتون لري. په دغسې ادبیاتو سره د بوین سیاست غوښتنه په مطلق ډول شرم دی. وروسته بیا د عبدالله ډلې او ځینو خلکو د امرالله صالح د خبرو په وړاندې سخت غبرګون وښود او د امرالله صالح دغه پوسټ په لفظي جنجال بدل شو. د ثبات او همپالنې ټیم غړي محمد محقق امرالله صالح پشه دوتایي په نوم یاد کړ. دوتایي پشه د کتاببازۍ تر ټولو بې ارزښته کتاب بلل کیږي. وروسته صالح د محقق د خبرو په تړاو ولیکل ښاغلی محقق صاحب اوس د سولې او برابرۍ له ټیم څخه ثبات او همپالنې ټیم ته بې ځایه شوی دی. دوی د خپل همیشني عادت له مخې چې د کلام احترام پکې کم یا هیڅ نه مراتیږي. زه د پشې دوتایي بللی یم دا چکې مارباز نه یم د دغه بدو خبرو پر معنا نه پوهېږم خو پر دې پوه شوم چې کنځل دی. کنځلو ته په کنځلو ځواب نه ورکوم. د کلام په احترام کې تل ناکام له وخت مخکې دغه سیاست ته د سیاسي ادبیاتو د درک هیله لرم. د یادولو ده چې دا لومړی ځل نه دی چې محمد محقق غلط نومونه کاروي. تر دې وړاندې اشرف غني په اړه هم ناسمې څرګندونې کړې وې. دغه راز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي تدمي چې یماماتو په اړه هم محقق ویلي و چې یو بې غیرته سړی دی چې وروسته عبدالله ورته ویلي و چې په خپلو خبرو کې د احتیاط کوه. له دې پوسټونو خبرو دا ښکاري چې دا جنجالونه ممکن تر فیسبوکه پاتې نشي. په هر حال تاسو د امرالله صالح د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.